د لبنان اړوند حزب الله ډلې په تېر اکتوبر میاشت کې د اسرائیلي ځواکونو د تلفاتو راپور رسنیز کړ. دا چې حزب الله وسلوالې ډلې په اکتوبر میاشت کې څومره اسرائیلي پوځیانو ته تلفات اړولي او څومره وسلې او سیمې ترې نیولي دي په دې ویډیو کې وګورئ او ایم نیوز میډیا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د لبنان له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې په تېر اکتوبر میاشت کې په اسرائیلي ځواکونو نږدې 150 بریدونه کړي چې پکې 80 سلنه توغندیز بریدونه شامل دي. د حزب الله ډلې مطبوعاتي څانګې د راپور په اساس دې ډلې په تېر اکتوبر میاشت کې 95 اسرائیلي ځواکونه هلاک کړي، له 900 ډېرې مرګونې ټپیان کړي او نږدې 300 نور یرغمل نیولي دي. په ورته وخت کې حزب الله اسلامي دولت ډلې په لبنان کې په اسرائیلي ځواکونو تازه دمي بریدونه هم پیل کړي چې هوایي ځواک هم ورسره مل دی. اسرائیلي مرتدو صهیونیستي رذیلانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاعي ځواکونو یو متقاعد جنرال ویلي حماس او حزب الله دواړه ډلې لا هم د اسرائیلي ځواکونو لپاره ستر خطرونه دي او دوی د اوږدې مودې لپاره لا هم د جګړې وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له حزب الله او حماس ډلو سربیره په دې وروستیو کې یو شمېر نورو عربي هیوادونو کې هم د اسرائیلي ځواکونو پر ضد مقاومتي ډلې راپورته شوي چې ورسره هم مهاله وسله هم راپورته کړې ده. تازه په یمن کې میلیونونه خلکو د غزې او لبنان پر ملاتړ د اسرائیلي ځواکونو د وحشیانه جنایاتو په غبرګون لاریونونه پیل کړي. له ملتیا مو نړۍ مننه. د غزې او لبنان پښتو خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.